زه شمارم قسمت ته خپل دی چې ما سره 100 روپۍ دي ریټرن کې صحیح ده تاسو یاد کړئ 75,000 و نو دا خو دې بیا مبارک شه بیا خو 75,000 بوره شوې گپ لگه خنجی کا گپ لگه خنجی کا څنګه هي رقم دی احمد آباد الله رب ما سي کړو دی یعنی بس شو د دیاړي شتنه دی او کې دیاړي د زوخ په لدی اړي کوم په دی او کې دیاړي شتنه دیاړي نشته بس کوټه مې را پرېوتې کم میاشت چې کارې کوم شپږ ماشومان دي او ځامن مې دوستي یو سالورو کالو دی او د 2 کالو دی شپږ مې جنہ کې یو قسم بس یو والي دې بیا مشکل راځي نه چې موږ دې بارود لري هغه څنګه چې تاسو په کور کې ماشومان دي دا زموږ سره یتیمانان ماشومان دي چې نه مور شته نه پلار شته وا چاند راټولو اې کې دې سوس کې بس چې تاسو وایي وایي دا غوي سات راوته چې ستاله نه زه خو نه تلم ما چې تاسو وایي دا خو د الله رضا کار دي چې سم تاسو راکړي تا به ځان د سم پرې هو دي بس نه لیش ما دې بس توش ماره ځان دې سم پرې هو نه ماته لګي ځان دي نو 40 50 60 70 80 120 130 دي نن دې جوړ پیسې ډېرې ګټلې دي کنه دا په دغه دي نو دې باندې به ته زه باغ وړم ته بس زه سره کتلې ما ټینشن کې بس دا و ما بس پیسې مې کتلې دي چې بس پرونه او چټونه ولا راغلي وو غساله حساب کتاب څو کنه سب 80-70,000 روپے 75 راځي ها بس کاندار کې وړه ماشومان شي اته ما میاشته چې کاندار کې وسو کاندار کې کارې کور کې مخ کاندار دی لکه دروازې پکې نشته نه پکې وبشته نه پکې باتروم شته تر اخره خبره ده کوم چې ساده کرے کور دی نو چت بل کور تلار شکنه په بردي کور سره چته ځای نه درې مرلې زم خپل کوټه را پرېوته وي ته میاشته مخ کې دي دا چته جرابرو دی دا خپل ځای دا دې درې مرلې خپل اوس په کرے اوسې اوس په سره خوا کې کرے باندې اورېدلې نو ته میاشته نو شو ها باندې اکثر سار چې راوځم شپږ ماشومان دي بس بجلی پکې هم نشته چې سبب درې ختم کړي په ترجمه په دا باندې او دا درې چې دا ماشومان دي نو وي موږ پاپا وي چت په فوټو کله چې خپل کور ته ځو وزو ته نه راوځي وردا چې الله پاک خو یې ولې چت په الله پاک واچي څومره دې یو غړي دا پرون مې راوستو غالبا چې پرون و تیار چتون ولا ناري د دوارو کامرو راته جوړ کړې 75,000 روپے صرف جو به له نور باقي ورته بیا کار ما تخپل کې خورار څه ته چې او چې په یو چت د لاشي نو بیا چې یو چت باندې چې نو غیبانه حساب کو نه ماتي 42,000 روپے به نه دی وی کمرې اخلم او چې دواړه له بندونه بیا به نه 75,000 اخلم اوس ما سم نو مړی نشته کنه چې اوس ما له پدوانو کمرو باندې چولو خدای وی کمرې بل کوشش وکړي چې څنګه به زه خو به زما بچی چې نو بس راوړل سم بس خپل کور ته راوړي اختر لا چې سره پټ دي کاري نه خپل کور ته راوړي بس دا چې واچ نو بیا به دماغ خويند چې کوم ته یاد نه هغه بیا اختر په خپل کور کې تیری ان شاء الله که خیر نجي زما کور دونه دي چې ان شاء الله که خیر زه چت واچوم د اختر نه به پنځل لسوار لسره د مخ ان شاء الله ز خپل کور ته راوړم که خیر واکیم وسره دا د ما کور زیری او دا وسره چې کوم څه سماره کې بیا به دماغ خويند خوشاله صاحب خو چې د روزانه سار چې نو بس وی په کله او جو کله وځي وزوته نه را بار لا سولې ساته الله رحم وکي ناغي بر لاس نیولو بس ای هجی چې مدرسې نه راشي نو بس پښمنین چې پاسې نو خدای پاک یې زموږ خپل کور ثواب وکي بیا چې هغه کوم بر لاس نیولو نو هغه سوال الله پاک اورېدلې دی او الله پاک قبول کړی دی دې تاسو आवाज راکړي دې پارک کې ناستم دا سوچ کې تلم کوم اعظم مې موږ دغه تو کوم څه سوچ دی کوم دا سوچ مې کوم چې الله پاک چرته بس
سمې برابر کړو بس چتونو قرض سوچ مې کوم او ورته مې څه پیسې بس لږ ډېرې لږ ګورم قرض کوم نو څه به راته ګورې نو هغې وویل چې یاره موږ به پیسو څه وکړو د قرض دا کار راته لږ راغښت ده که نه قرض هم پرېښی دی دا سوچ مې کوم چې یاره کارخانې ته ورپسې لاړ شم که لاړ نه شم راښکته شه داسې کار کوو زه شمارم قسمت کې خپل دی چې ما سره 100 روپۍ دي ریټن کې صحیح ده تاسو یادې کړئ 75,000 نو دا خو دې بیا مبارک شه بیا خو 75,000 پوره شوې بیا پرې خنجي که دا 15,000 روپۍ برابر شوې ستا د چت پیسې برابر شوې چې دې شي چې راته وایي چې ګاډرې موږ سره تیارې وي بیا به که زموږ صرف 2 ورځې لګي که ګاډرې تیارې نه وي نو بیا به پې هفته لګي لکه چې اوس ډېر هم لیټ شي ډېر هم لیټ شي 10 ورځې کې به انشاءالله که دا واله ستا د چت پیسې دا خو زما چې دی نو بس ماشومانو ټول عمر دا واچېدی نو بس ستا په کور کې چې کومې خویندې زما ناستې دي هغې ته به ووایې یو را سره خوراکۍ هم د اوښې مې ماشې خوراکۍ هم د را سره یوه بس اوس را نږدې شه ما ده ستا چې کومې لوریانې دي هغې ته به ووایې چې ورور مخې ته راغلی او ویې چې دا زما خویندې دي نو چې زما خویندې دي نو دوی به څنګه به پردي کور کې اختر تېروي په خپل کور به چته چې و انشاءالله اختر به چې کوم دی تاسو په خپل کور کې بس الله رحم وکړو الله رحم وکړو بېشکه زه ما سره خو دغه 1500 روپۍ پاتې شوې نو اوس په دې څه وکړم یاره زه مې یو کار وکړه په دې یو کار وکړه په دې به داسې وکړي چې نن ځي تا چې څنګه د 1.5 روپۍ مونږ له راکړی که نه چې په دې به هغه ماشومانو ته مونږ سوالو یتیمانانو لپاره په دې به زما هغه خویندو ته خولې مزېدار چې ووایې چې زمونږ د چت کار هم وشو نه یې به ډېره خوشحاله شي نو دا د هغې د روژه ماتې لپاره او دا کومې 1.5 روپۍ چې دی راکړی هغه ماشومانو لپاره هغه به الله پاک وکړي په دې باندې د زړه نه دا ما چې دی نو دا څنګه زه داسې دغه ما داسې تا داسې ووایې نو به د هغې په دې ځان له ما د زړه نه درکړې زړه نه او دا مې سره واده ده چې په دې به زه ځان لپاره راخلم او به زه دا مې د زړه نه درکړې ټیک شو اوس ما ته اجازت دی اے مجدا سمباد شاید بے وسو مسیحائی تا غریبوں د سر سورے